د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړې وروستی حال. پاکستانی پوځیانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې د افغان ځواکونو څنګه میړانه او همت وښوده، هیله ده ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، لوی اختر مو یو ځل بیا مبارک شه. د افغان ځواکونو په بریا دغه جګړه درېدلې ده. دروازه هم افغان ځواکونو نیولې او د کرښې له ډیریو پوستو پاکستاني ملیشې تښتېدلې دي. اوس مهال دروازه د افغان ځواکونو په لاس کې ده. دې جګړې تقریبا 8 ساعته دوام وکړ. کله چې پاکستاني ملیشې په منډه شوې، بیا یې د توغندیو او توپونو بریدونه پر بولدک ولسوالۍ پیل کړه چې له بدغه مرغه د ښار ځینو برخو اوسېدونکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول چې تر 10 ملکي وګړي زیات پکې شهیدان شول او تر 50 زیات زخمیان شوي دي. د چمن کرښې ته د ملي اردو او پولیسو ځانګړي قطعات هم رسېدلي دي. د لوی درستیز په امر د هیواد نظامي قوتونه هم تیارسۍ حالت ته اوښتي. جګړه د مهاله د پاکستان تر زاریو او ننواتو وروسته افغان حکومت درولې ده. که څه هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام دقیق معلومات نشته، خو د پاکستاني ملیشو درنې مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. دا تر هغه وروسته پر کرښه لومړۍ جګړه ده چې کله د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ختیځ ته د سفر پر مهال وویل که دا ځل پاکستاني ملیشې تېروتنه وکړي نو سمدستي به ورته شدید ځواب ورکړي. هر ځل د کرښې جګړه د پنجاب په منډه پای ته رسوو. لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.